بعد سبايا وسمداني تا سلام فالله بندگران قریشی تا سلام قریشی تا سلام بعد سبايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. سورة الفيل مكية وهي 5 آيات. سورة الفيل مکہ مکرمہ کے نازل شوی دے او پدے کے 15 آیاتون دی. دا اصحاب الفیل واقعہ دا پیغمبر علیہ السلام دا پیدائش پا کال باندے پیخا شوی وا. واقعہ دا سے دا کہ پا یمن باندے دا حمیر قبیلے دا بادشاہانو حکومتو او دغه خلق مشرکانو او د دوی اخیری بادشاہ یوسف زونواس حمیریو. دغه زمانہ کې عیسایان په حق باندې دا په حق دینو او دغه بادشاہ پر عیسایانو باندې ظلم کړو. یو لوی خندق کنیستو او پاغه کې اور بل کړو او چې څومره عیسائی مذهب والا حق پرست خلکو هغوی د یو الله د عبادت نه منع کول او چې به نه منع کېدل نو د اور د خندق ته به غورځول. نو دغه یوسف زونواس حمیری تقریباً 60 زره حق پرست مسلمانان پا اور کے اغرزول او دا خبر پا اصحاب الاخدود سورة البروج کی تیرہ شویرہ. سورة البروج کی اصحاب الاخدود خندقون والا بیا پا دغ مظلومانو کے یو 2 کسان پس طریقہ باندې او تختیدل او د شام بادشاہ قیصر هغه ته ځان ورسو. خپل فریاد یې ورته وکړ چې یوسف زونواس حمیری په نسواراو باندې دومره ظلم وکړو او ته د هغې بدل او انتقام واخله. د شام بادشاہ قیصر دا حبشو بادشاہ تا خط راولېږه چې هغه هم عیسائی او د یمن سره نږدې و. وی د دې ظالم نه د ظلم انتقام او بدله والا هغه خپل یو عظیم لښکر د 2 کمانډرانو په قیادت کې یمن ته ولېږه. دغه 2 کمانډران چې دی نو یو ارباب دی او دویم ابرهه دی.
د یمن بادشاہ مقابلې له اولېږي دې لښکر پر هغې ملک باندې حمله وکړله او پوره یمن د حمیر د قبیلې نه آزاد کړ او یوسف زونواس حمیري وتښتېده او په سیند باندې لو شو چې تښتېده نو آخر کې سیند کې لو شو رک شو اربات او ابرهه په یمن باندې بادشاهان شو د دې اربات او ابرهه په ذریعه باندې د حبش حکومت راغی بیا اربات او ابرهه خپل منځ کې یو بل سره وجنګېدل ابرهه ولګېده اربات یې قتل کړ اوس ابرهه چې غالب شو نو د حبشو نجاشي بادشاه نه د هغه د طرف نه حاکم جوړ شو گورنر جوړ شو د حبشو د نجاشي بادشاه د طرف نه ابرهه گورنر شو چې ابرهه په یمن باندې قبضه وکړله نو اوس یې اراده وکړه چې په یمن کې یو ډېره مزیداره عبادت خانه جوړه کړي کنیسه او داسې عبادت خانه جوړه کړي چې دنیا کې د هغې مثال نه د دې خبرې مقصد دا و چې د یمن خلک عربو ته حج لذي مکې مکرمې ته د بیت الله طواف کوي نو دغه د بیت الله طواف دې پرېږدي او په یمن کې چې کومه کنیسه جوړه شوې ده هغې له دې خلک راشي نو په دې خیال باندې یو ډېر اوچت مکان یې جوړ کړ دومره اوچت چې د هغې نه ښکته بنده ولاړي او بره ګوري د سره ټوپی راپروزي او په هغې کې سره زر سپین زر لال جواهرات ولګېدل او بیا په ټول ملک کې اعلان وشو چې د یمن نه به کعبې ته حج له څوک ځي نه بیت الله ته به څوک نه ځي بلکې د یمن دې عبادت خانې ته دې راشي نو په عربو کې بت پرستي عامه وه خو بیا هم د ابراهیم علیه السلام د دین او د کعبې عظمت او محبت د هغوی په زړه کې وو په عرب قبایلو کې د غم او د غصې چپې تېرې شولې تر دې پورې چې د شپې په وخت کې د یمن د عبادت خانې ته څوک ورغلي دي او ګندګي پکې خوره کړې ده او داسې پکې مات کړې دي او ګندې ګیر چاپېره په دیوالونو پورې لګولې دي بعض روایاتو کې دي چې یو مسافر قبیله د دغه عبادت خانې خوا کې خپل ضروریاتو لپاره اور بل کړی و او د هغې نه څه بسرې لاړه او د یمن دا عبادت خانه په هغې باندې وسوځېدل او ډېر نقصان ورته ورسېده ابرهه ته چې کله اطلاع ورسېدله نو چا ورته وی چې دا قریشو دا کار کړی دی نو ده قسم وخوړه چې زه به د دوی کعبه لوټې لوټې کوم ابرهه تیاری شروع کړ او خپل نجاشي بادشاه نه اجازت وغوښته بیا وله هغه یو خاص اتی ورکړ چې د هغې اتی نوم محمود و ابرهه نه یې راولېږه وی په دې به سور شي او په کعبه باندې به حمله کوي روایاتو کې راځي چې دا یو عظیم الشان اتیو او د ده په شانتې غیر چاپېره علاقو کې بل اتی نه او دغسې اته اتیانې نور هم ورکړل نو دا 9 اتیان ابرهه ته راولېږلي شو د دې اتیانو د رالېږلو غرض او مقصد دا و
چې د بیت الله کومې ستنې دي هغه به په لویو زنځیرونو باندې وتړلی شي او د زنځیر دا سر به هاتیانو ته غاړه کې واچولی شي او په یو ځل چې اتیان وتړلی شي نو د بیت الله دا ستنې په یو ځل به راخي شي او په یو ځل به ونړېږي ختمه به شي ټول بیت الله په یو ځل باندې به وغورځېږي عربو کې چې د دې حملې خبر خور شو نو تمام عرب قبایل مقابلې لپاره تیار شو د یمن په عربو کې یو سړی دی چې د هغه ذو نفر نوم دی هغه د عربو قیادت شروع کړ ټول عرب د ده نه چاپېره شو مقابلې له تیار شو د ابرهه خلاف جنگ شروع شو او الله ته دا منظوره وه چې ابرهه د شکست نه خوري او دا قبایل د شکست وخوري ابرهه ته به یو عظیم شکست الله ورکوي رسوا کوي به ټولې دنیا ته نو د عربو قبایلو په مخ کې هغه کامیاب راغی عرب کامیاب نشو ذو نفر قید کړی شو د عربو لیډر قید کړی شو بیا قبیله خصعم ته چې ابراهیم لښکر ورسېده د هغوی سردار نوفیل ابن حبیب د ابراهیم مقابله ډېره سخته وکړله خو هغه هم شکست وخوړه نوفیل ابن حبیب گرفتار شو ابراهیم وی وجنمه خو بیا په دې خیال یې پرېښوده چې لارې ورته معلومې نه موږ ته به لارې وښیي بیا د ابراهیم لښکر طایف ته چې نږدې ورسېده نو په دغه ځای کې یو قبیله د ثقیف هغوی ته خبر رسېدلی و چې عرب قبایل ځای په ځای شکست خوري ابراهیم غالب دی نو هغوی خپل خیر په دې کې ولیده یوې زمونږ په طایف کې یو عظیم الشانه بتخانه ده چې د لات په نوم باندې ده دا به نه چیړي نو موږ ستا مقابله نه کوو ابرهه سره یو ځای شو او د ابرهه د تعاون دپاره یو سردار ابو رغال هغه یې وله ورکړ ابرهه سره یې تعاون وکړ مغنس نومې مقام ته ورسېدل مکې ته نږدې دغه ځای کې د قریش مکه اوښان سرېدل د ابرهه لښکر راغی اول یې په هغې اوښانو حمله وکړله 200 اوښان د پیغمبر علیه السلام د نیکه عبدالمطلب هغې ونیول دې نه مخکې ابرهه ولګېده او خپل یو سفیر حناطه هغې د مکې ښار ته ولېږه چې د قریشو سردارانو ته اطلاع ورکړه چې موږ تاسو سره جنګ نه کوو زمونږ غرض صرف د بیت الله روانول دي تاسو مخې له مه راځئ تاسو ته څه نه وایو حناطه چې مکې مکرمې ته راغی نو خلکو ورته عبدالمطلب سره خبره وکړه دا زمونږ د ټولو لوی سردار دی نو حناطه عبدالمطلب سره خبره وکړله د ابرهه پیغام یې را ورسو عبدالمطلب ورته وویل وی موږ د ابرهه سره جنګ نه کوو اراده م نشته او نه موږ سره دومره طاقت شته چې د هغه مقابله وکړو البته دا درته ویم چې دا د الله کور دی د ابراهیم خلیل الله جوړ کړی شوی کور دی د دې د حفاظت ذمه الله اخیستې ده که د الله سره جنګ کوئ نو ستاسو خپله خوښه حناطه عبدالمطلب ته ووی ما سره لاړ شه ابرهه سره دې ملاوم ابرهه چې عبدالمطلب ولیده نو عبدالمطلب ډېر باروعبه انسان و ابرهه د خپل تخت نه راکوشو او ځان سره یو ځای کېنو عبدالمطلب چې ورسره یو ځای کېناسته نو د ترجمان په ذریعه باندې خبره شروع شوله نو ابرهه د ترجمان په ذریعه باندې عبدالمطلب نه تپوس کوي چې څه له راغلی نو عبدالمطلب ورته وی زما ضرورت خو صرف دومره دی چې ستا لښکر زما 200 اوښان نیولي دي ما له خپل اوښان راکړه
ابرهه وی ما چې عبدالمطلب ولیده نو زما په زړه کې د ده ډېر لوی عزت راغی او په ما یو قسم روب هم راغی، خو د ده د خبرو هغه ټول روب او عزت ختم کړ. دې ما نه صرف 200 اوښان غواړي، ولې ده ته معلومه نه ده چې بیت الله د دین او ایمان دی. زه د بیت الله روانولو دپاره راغلی یم. دې ما سره د بیت الله باره کې اړو خبره نه کوي. عبدالمطلب وله جواب ورکړ، وی د اوښانو نسبت ما ته کېږي. خلک وایي چې دا 200 اوښان د عبدالمطلب دي، او د بیت الله نسبت الله ته کېږي. څوک دا نه وایي چې دا د عبدالمطلب کور دی، دا د الله کور دی. نو زه خپلو اوښانو له رالم او د کور مالک به د ده نه په خپله تپوس کوي. بیت الله د الله کور دی، نو د بیت الله تپوس به الله کوي. ابرهه ورته وایي زه ستا خدای دی زما د لاس اوس خلاص کړي، زه یې دله لوټې لوټې کومه، که ستا خدای کې زور وي نو ما نه دې خلاص کړي، ما نه یې بچکولی نه شي. عبدالمطلب ورته وایي ستا خپله خوښه چې څه کوې هغه کوه. بعض روایاتو کې چې عبدالمطلب سره قریشي سرداران نور هم وو، او دغه نورو سردارانو ابرهه ته وویلو، وی بیت الله ته څه مه وایه، زمونږ د ټولې علاقې پیداوار به تاله د ټکس په طریقه باندې درکو، موږ به په ځان جرمانه ومنو، خو بیت الله مه روانوه، دا دونه پیسې زمونږ نه، دا پیداوار زمونږ نه واله. ابرهه د منلو نه انکار وکړ. عبدالمطلب ته خپل اوښان واپس کړل. عبدالمطلب چې واپس شو د بیت الله دروازې سره ودرېدو او په دعا کې مشغول شو. د قریشو یو لویه ډله ورسره ده، ټول دعا کوي یا الله د ابرهه عظیم لښکر راغلی دی، زمونږ وس او طاقت نشته، ته دې د خپل کور حفاظت په خپله وکړه. الله ته یې جړا وکړله. عبدالمطلب ملګرو ته وویل، وی د دې ځای نه غرونو ته وخېږې، د بیت الله خوا خالي کې. په دې لښکر به عذاب راځي. د عبدالمطلب یقینو چې د دې کور حفاظت الله کوي، عذاب به راځي. نو ملګرو ته یې دا ځای خالي کې او د ابرهه مقابله یې ونه کوي، موږ د هغې طاقت نه لرو. زمونږ د مظلومانو په حال به الله رحم کوي، د بیت الله حفاظت به کېږي، د دشمن ارادې به ناکام شي. سبا سحر ابرهه په بیت الله باندې د حملې کولو اراده وکړله، او خپل هغه اتی چې د هغه محمود نوم دی هغه یې مخکې کړ. نفیل ابن حبیب چې په لاره د ابرهه لښکر ګرفتار کړی، مخکې روانو، د اتی خواله ورغی او د غوږ یې ونیوه او په غوږ کې ورته وایي چې ای اتی که صحیح سالم واپس تلل غواړې نو واپس شه، ځکه چې دا د مکې ښار بلد الامین د امن ښار دی، یو محفوظ ښار دی، واپس لاړ شه. اتی چې دا خبره واورېدله نو بس په ځای باندې کېناسته، بیت الله طرف ته مخکې نه ځي. اتی سره چې کوم سړي راغلی دي هغوی د پاسولو کوشش وکړ، خو اتی د ځای نه نه پاسېده. وی وې ټکو خو په والو یې پروا نه وه، نه پاسېده. پوزه کې د اوسپنې کړی ورته اچولی، په هغې یې راکاږي، نه پاسي. نو چې کله یې وله یمن طرف ته مخ که نو بلکل پاسېد، روان شو. چې شام طرف ته یې وله مخ که نو بیا روان شو. مشرق طرف ته ولا مخ کنه روان شو، خو چې بیت الله ته بیا مخ روانو بیا به کېناست. اتی بیت الله طرف ته نه ته، په بیت الله حمله کول نه غواړي. د قدرت دا کرشمه یو طرف ته ښکاره شوله، او بل طرف ته د دریاب د طرف نه څه مرغۍ دي ډلې ډلې راوالوتې. د هرې مرغۍ سره یو پنجه کې بله پنجه کې او مخوکه کې یو کاڼی دی چې د مسور د دانې عمره یا د چڼې د دانې عمره دی.
او دا مرغۍ داسې وي چې دې نه مخکې چا داسې لیدلې نه وي او په جسم کې د کمترې نه لږې وړې وي پنجې سرې سرې وي او په هره پنجه کې کاڼې او په مخوکه کې کاڼې وي د ابرهه د لښکر د پاسه دا مرغۍ راوالوتې او دوی سره چې کم کاڼې دي دې مرغو سره د ابرهه په لښکر باندې یو کاڼې راخطا کړ د ابرهه لښکر یو سړی په دې کاڼي په سر لګېده د سر نه به کاڼې د بدن نه ووته که اوښ دی او که اس دی او که اتی دی په هغه به پورې وته ځمکې ته به لاړه او په ځمکه کې به کاڼې ننوته داسې سرخ به یې وکړ لکه چې په اور سور کړی شوې اوسپنه اوبو کې واچې دغسې یو سرخ به وشو او ځمکه کې به کاڼې ننوته نیم ګز پورې به کنده په ځمکه کې ښکارېده سړی به یې برمه کړ سورې به یې کړ سورلي به یې ورله برمه کړله په دې طریقه باندې د ابرهه لښکر نیست و نابود شو دا عذاب چې ولیدې شو څه خلک وتښتېدل یو اتی پاتې شو او هغه اتی باندې دا کاڼې ورغې هلاک شو دا لښکر ټول په دې بمبارۍ باندې لګېدلي نه دي بعضې کسان وتښتېدل او هغوی په لاره کې مړه شو د ابرهه په لښکر کې یو سړی دی چې هغه ډېر تیز رفتار باندې د مکې مکرمې نه یمن ته لاړه وارخطا و او خلکو ته یې وی د یمن خلکو ته چې موږ د دې ځای نه لښکر بوته بیت الله پورې ورسېدو په بیت الله د حملې اراده م وکړله ناګانه یو قسم مرغۍ راوالوتلې او د هغې په پنجه کې کاڼه او یو سړی به یې په سر ویشته هغه به یې سورې کو او مړ کو به خلکو یې دماغ یې کار نه کوي لیونی دی نه پوهېږي مرغۍ هم چې ته په کاڼي څوک ویشتي دي په کاڼي م څوک مړ شوي دي د چڼې د دانې عمره یا د مسور عمره کاڼي باندې م څوک مړ شوي دي لیونی دی دماغ یې کار نه کوي دی کې یو مرغۍ را روانه وه او ده ورته اشاره وکړه وی دقه مرغۍ ده او دقه شانتې مرغۍ دي او راځي په خلکو باندې په سر ګزار کوي ووژني هم د خلکو مخکې یو کاڼې د هغې مرغۍ د پنجې نه راغی او په ده ور پرېوته او سوري ورې یې کړ ابرهه د دغې بمبارۍ نه الله بچ کړی دی او خپل کلي ته را روان دی یمن طرف ته د هغه په بدن کې الله داسې زهر پیدا کړل چې یو پیوند جدا کېده د ګوتو یو پیوند به ته پرې کړېده غورځېده لاسونه مړوند سره کټ شو سنګل سره کټ شو اوږې سره کټ شو د خپو ګوتې کټ شوې چې یمن ته ورسېده خېټه یې وپړسېدله د دماکې په شانتې یو ګړز یې وکړ او تس نس شو وجود یې ویلې شو وبېده د ابرهه په لښکر کې چې کوم اتی دی محمود هغه پاتې شو ورسره دوه کسان اتی چلولو والا پاتې شو او دغه اتی چلولو والا دوه سړي په سترګو ړانده او په خپو شک شو عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي او د هغې خور اسماء رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دغه سړي مام لیدلی دي چې په مکه کې خیر غوښته دا واقعه د پیغمبر علیه السلام د پیدایش نه 50 ورځې مخکې شوې ده یا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش په ورځ باندې شوې ده اوس دا واقعه دومره زیاته مشهوره وه چې پیغمبر علیه السلام خو لیدلې نه وه خو مشهوره داسې ده لکه چې لیدلې ده نو الله ورته فرمایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم تر کیف فعل ربک آیتا کتلی ندی کیف فعل ربک چې ستا رب څرنګه فعل کړی دی باصحاب الفیل اتیانو والو باندې الم تر آیتا کتلی ندی پیغمبر علیہ السلام خو لیدلی ندی خدا لیدل
دا واقعا دومره مشهوره ده لکه چې په خپلو سترګې لیدلې وي. او اصحاب الفیل کې دا دوه کسان خو ولیدی شو چې مکه کې خیر غوسته. الم تر کیف فعل ربک، آیا تا لیدلی ندی، تا کتلی ندی کیف فعل ربک چې څرنګه کار وکړ ستا رب باصحاب الفیل اتیانو والو سره. الم یجعل کیدهم، آیا نه دې ګرځولې ستا رب کیدهم د دوی تدبیر فی تضلیل الغلط، ولې ستا رب د دوی تدبیر غلط کړی نه دی چې دوی کعبه روانوله، الله دوی روان کړل، تدبیر یې ولا ټول غلط کړ. وارسل علیهم طیرا، الله را اولیگل پدوی باندې، ستا رب را اولیگل پدوی باندې طیرا مارغان، ابابیل ډلې ډلې، طیرا مارغان او ابابیل ډلې ډلې. ابابیل تو تکر کو ته نه وي چې بعضې خلک وي دا تو تکر کی دي. ابابیل معنا ډلې ډلې، او دا مرغې د کمترې نه لږې وړې وي او داسې جنس دی چې د دې نه مخکې چا لیدلي نه دي او وروسته هم بیا لیدلي نه دي. ترمیهم چې ویشته به دې مارغانو دوی لره، ابرهه لښکر به یې ویشته بحجارة په کاڼو باندې. دا کاڼې څه ډېر مضبوط کاڼې نو دا مضبوط نه و، دا کاڼې مضبوط نه و بلکې دا د خټې نه جوړو. من سجیل بحجارة ویشتلې په کاڼو، من سجیل چې دا کاڼې جوړ شوي دي د خټې نه. سجیل دا اصل کې د فارسی لفظ دی سنگ گل، سنگ کاڼې گل خټه. نو سنگ گل هغه کاڼې چې د خټې نه جوړ دی، په اور باندې پوخ کړي شي نو کچه کاڼې موږ ورته کت کاڼې وایو. نو دا څه دونه مضبوط کاڼې نه و، خو دې چې کم کار کړی دی نو د ټوپک تماچې د ګولۍ نه زیات کار کړی دی. فجعلهم، پس وی ګرځول دوی لرا کعصف مأکول، پشانت د خوړلې شوې گیا چې دا څاروي په خپو کې دل کی او خوړلې وي شخوند یې پې والي، نو دقه شانتې گیا ترې نه جوړه شوله. دې واقعې نه رستو غیر چاپیره ملکونو کې د قریشو یو عظمت الله ورواچو چې د بیت الله دشمنان الله داسې نیست نابود کړل. نو تاسو د قریشو خیال ساتئ، نو بیا به قبایلو د قریشو خیال ساتو او مختلفو ملکونو ته به قریش تجارت تلل، خلکو به قدر عزت کو، نقصان به ورته نه رسوي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.